لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم اللہ جل شانو فرمائی ان اللہ بشک اللہ لا یغفر نہ معاف کئی ان دا خبر یشرکا چی شریک اگرزولی شی بیہی دغی اللہ سرا ویغفر اللہ معاف کئی ما هاغا دون ذالک چی دینا لان دیوی لمن هاغا چاہتا یشاء چی دا اللہ خوخشی ومن او هاغا سوک یشرک شریک جوڑ کی باللہ دا اللہ سرا فقد ضل پس دے گمراہ شو ضلالا گمراہی بعیدا لری اللہ جل شانو فرمائی چی اللہ شرک نہ معاف کئی دا دین اللہ اندی جسونا گناہون دی اغا معاف کئی اچھا چی شرکو کو بس دے لری گمراہ شو گمراہی دیر لری دا اللہ جل شانو دا ایت مبارکہ پا یوشان الفاظو کی پدی صورت کی دوزل ذکر دا دویم زلے چی دا آیت مبارکہ پا دغی الفاظ سر ذکر شو چی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء چی اللہ شرک نہ معاف کئی دین اللہ اندی سزونا نو ټول معاف کئی دا مخی یو واقعیتی رشے ہوا چی آغا یو سڑی غلا کڑی ہوا آغا بیا او تختیر دا غزینا نا اللہ جل شانو فرمائی چی دغی مدینی منورین دے لاړو مکہ مکرمی تا نمبا مکہ مکرمہ کی اغلا کولا علتا پی دیوال را پری و تو مړ نا اللہ جل شانو فرمائی کہ دے پا مدینہ منور کے پاتی شو نو دا اغلا کول دمر لوی گناہ نا و سمر چی شرک گناہ دے اس دا اغلا اکڑا او بیا دا اغزینا او تخصیدو واپس مشرک و مرتد شو واپس تدینی اسلام نا ووڑی دو اللہ جل شانو فرمائی دے غٹ نقصانو کو ذکر اللہ شرک نہ معاف کئی نور ہر سا معاف کئی نو غلائی کڑو اللہ با معاف کڑو دادا اللہ جل شانو قانون دے کہ کم سڑے غلاو کی ادن باللاس اغا پریکی گی لاس پتی حکومت پریکی دادا قرآن قانون دے دا اللہ جل شانو قانون دا سی دے اس کچرتا دا اغلا دسی چی دے دا اغین توبہ باسی نا اللہ جل شانو بدے معاف کی و صرف خبرت عمرہ دے چی اغا دا چا حق والے دے اغا تا باقبل حق رسی یو دا اللہ جل شانو حق تے یو دا بندگانو کہ دا اللہ حق چا والے دے دا اغی دا پورا کول کوشش پکی منزنے دے کڑے زکاة روجہ وغیرہ دا اللہ حقوق تی دا کچا والی چرتن دا پورا کئی کہ پورے نکلنا اللہ جل شانو بے معاف کی منز تی قضا شوے دے دیر منزنے پریخی دین اوز کدے کوشش کئی چیزے بے واپس رو گرزو ما اکدہ واپس پورا روم نا گرزول کوشش کئی خپل خرابیم نا گرزول اللہ بے معاف کی دغشان دا اللہ جل شانو دا نو ټول حقوقا نکا سڑے پورا کی او که پورا نکی اللہ جل شانوی معاف کئی خو چکل دا بندگانو دا حق خبر راشی نا اللہ جل شانو نا معاف کئی ترسو پور چی بندہ تا دی اغا خپل حق واپس کڑے نی دا بندہ نا دی غلا اکڑا نا اغا سیز با اغا تا واپس کی اس کرے تا اغا معلوم نا دے نا اغا سیز با زیازان سر اس آتی ایا با اغا صدقہ کی بغیر دا دی نیت نا چیر ما تا پی ثواب ملوش و صرف دا غاڑی دا ازادی دو دا پارا چیر دا با دا اغا دا پارا ثواب شی سڑے نا دے معلوم نبیا که سڑے پیدا شو اغا تبا اغا خپل حق ورکی اگه پیدا نشو بس اغا صدقہ اغا با اللہ جل شانو دا اغا دا پارا قبول کی استانا با گناہ ختم کی چی تکل توبہ باس صحیح دا زینی گناہون دا سی چی اغا دا بندگانوی زینی گناہون دا سی چی اغا دا بندگانوی خپا اغی که دا حق تا واپس کول ضرورت نہیں صرف اللہ تا سڑے توبہ باسی دام کافی دا لکہ یو انسان دے دا بل انسان غیبت یو کو دیکھ اللہ تا توبہ باسی بس دا کافی دا آنکہ آغا تا پتہ لگی دا چیز ما غیبت کڑے دے بیا دا اللہ سارا سارا دا اغنم معافی غوڑی ہوئی گئے پا دے خبرہ خودی دا مطلب نہیں جتا بہت سوئے چیزا با غیبت کو مغتا سم پتہ نہ لگی دلے وزبا اللہ جل شانو دا توبہ باسم نا انسان دا غیبت کول دا گناہ دا
او انسان چې یو ګناه کوي د په زړه باندې داغ لګي د دې نه تقوا او د پرهیزګارۍ او د عبادت او د دې ټول سيزونه خونه او مزه لاړه شي بیا د سيزونه چاله خون نه ورکي نو ټیک ته الله به معاف کی تا غیبت کو چا چې د غیبت کړي هغه نه دی خبر هغه به الله جل شانو ته معاف کی او تا چې کوم ګناه کړي په دې د دې د وجه ستا په زړه غلط اثر شوی دا ډېرې مودې پوری دا وسنګ صفا کې دا غټه مسله ده ځکه غیبت نه کول پکار نو ځینې ګناهونه داسي چې هغه د الله جل شانو نه معافي غواړي ځینې ګناهونه داسي چې هغه به د بنده نه معافي غواړي او که حق ته ولوالي نو حق به هغه رسي او ځینې ګناهونه داسي چې د الله جل شانو نه من توبه او د الله نه استغفار کې او دغه شانتي د بنده نه هم معافي غواړي پوهېږئ په دې خبرو نه دا ټول ګناهونه دي الله جل شانو دا ټول ګناهونه معاف کوي انسان ته ټول ګناهونه الله جل شانو معاف کوي شرک یو داسې چیز دی چې انسان کله شرک وکړي الله جل شانو بیا دې نه معاف کوي که دی به دغه شرک باندې مړ شو دا نور هم ګناهونه دي کېدای شي دا پردی حق هم الله جل شانو معاف کړي ځکه د الله رحم دی پوهېږئ په دې خبرو ګوره ښه نبي کریم صلی الله علیه وسلم په جومات کې ناست نو ویې خندل نو صحابو تپوس وکړو یا رسول الله دا ولې دې وخندل نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله یو فیصله وکړه په هغې پسې خندا راغله مطلب دی په خوشحالۍ کې مې وخندل چې الله څه عجیبه ذات دی کله ناکله داسې فیصلې کوي چې انسان ورته حیران شي یا رسول الله څه فیصله وکړه یو دوه کسانو الله جل شانو جهنم ته مخامخ کړه چې دواړه به جهنم ته ځي خو د یو یا الله زما په دې بل باندې حق دی دا حق دی ماله واله نه الله جل شانو ورته وفرمایل چې جهنم ته خو دواړه ځې دواړه به جهنم ته ځې خو دا ستا چې په ده باندې کم حق دی که دا ده تا معاف کو نو تا به د معافۍ د وجې نه او دی به د حق د وجې نه دواړه به جنت ته ولېږم او ټیک دی الله بس دواړه جنت ته داخل کړه پوهېږې په دې اوس هم خلک ګناه کوي په الله مې دې قسم چې یو روایت مې کتو روایت استنادي حیثیت راته نه دی معلوم چې څنګه وي یو روایت کې راځي چې الله جل شانه به یو دوه کسانو ته وایي چې جهنم ته دانګئ یو به ورودانګي یو به بار پاتې شي یو به ورودانګي بار پاتې جهنم نه بیا اول راوباسي بیا به ته جهنم ته دانګئ نو دا کوم چې ورودانګي دی به هم راوباسي او د بار کس سره دا کوم چې نه دي وردانګلي دی ته به وایي چې تا ولې ورونه دانګل هغه ته به وایي تا ولې وردانګل هغه یو به ورته وایي یا الله په دنیا کې مې ستا حکم نه ومنلی جهنم ته رالم اوس تا راویستم د جهنم نه لږ شانې احسان دی راباندې وایي ما وایي چې په الله د الله جل شانو حکم په دنیا کې نه دی منلی اوس پې ومنم بس جهنم ته مې ودانګل نو ستا د حکم په تعمیل کې یا الله ما ودانګل بل ته وایي چې تا ولې ورونه دانګل او وایي یا الله ما ستا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي چې الله یو پرې څوک د جهنم نه را وباسي بیا جهنم ته نه داخلوي نو ما وایي چې دا اوس نه وردانګم تا جهنم نه یو ځل راویسته څه بیا نه سمدېد ته راوباسې څوک دا خو ستا د پیغمبر خبرې دي او تا ویلي دي چې سړی سړی جهنم نه راوباسم بیا نه داخلوم نو ته ما ته اوس وایې ولې وردانګم هسې وردانګم خو تا ویلي چې زه بیا څوک جهنم ته نه داخلوم چې یو پیر راوباس بل ته وایي تا ولې وایي چې تا یا الله دنیا کې مې حکم نه ومنلی او ما چې راشه اوس یې خو ومنمه که نه ده الله جل شانو به دواړو ته وایي ځئ جنت ته یو د حکم په تعمیل کې او یو د پیغمبر په حدیثو باندې په عمل باندې بس اوس مې وبخلې یو سړی به ګرځي د قیامت په ورځ باندې د دې نه پس چاته د سوال اجازت نشته ګورې دا احادیث چې ما ووي د هغې وجه دا ده چې دا احادیث مبارکه زه ووایم بیا ما ته خلک وایي که یو سړي دا چل کړی نو بیا به هم جنت ته ځي که یو سړي دا چل کړی د الله جل شانو رحم دی چې بس څه کوې زموږ پکې څه کار نو په داسې احادیثو کې ما نه تپوس مه کوئ یو بل څیز کې ما نه تپوس مه کوئ زه کله ناکله یو مسله وکړمه بیا په هغې باندې یو لوی بحث جوړ شي بحث ولې جوړوئ بس چې څه مسله مې وکړه دغې پورې کافي ده بحث مباحثه په یو څیز باندې نه پکار الله جل شانو قرآن کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم چې یو مسله تاسو ته نه پیښ شوي د هغې تپوس هسې بې څه مه کوئ ګینې تاسو به په سختۍ او په تکلیف کې مبتلا شئ ولې ځان ته ګرانوئ نو مه ګرانوئ ځان ته هسې بې ځایه سوالونه نه پکار چې انسان ته یو مسله راشي نو سړی سوال وکړي چې مسله نه راغلي سوال نه کول پکار د الله جل شانو به د قیامت په ورځ یو انسان د هغه د اعمالو وزن به وکړي وان اعمال بني آدم وقولهم توزن د قیامت په ورځ به د بني آدمو د اعمالو دې وزن به کېږي
الله جل شانو به د تمام عملون لا یو وزن ورکی وزن ویږي دا اعمال خو دا یو مانوي سیز دی حصي خو نه دي کنه دا اعمال خو دې یو شی نه دی چې بس د یو کیلو کانه دی او ته به کې دی الله جل شانو به د قیامت پر ورځ دی له جسم ورکی بیا به پته لګي کی یو انسان دا هغه اعمال چې الله جل شانو ګوري نو 50-50 وي سو 50 فهمږي ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره شر او خیر چې اوتلو بالکل 50 برابر الله جل شانو بو ته فرمایي یو نیکی بلو ګوره بستا جنت ته لېږم یوا اگر دا الله جل شانو عجیب ترتیب دی یو انسان د سره سکړی نه دی هغه جنت ته لېږي رحم ته ګوره اج کله د حساب کتاب راشي کنه مناقشه او حساب کتاب راشي بیا الله جل شانو فرمای 50-50 دی یو بل پیدا کاله به جنت ته ځي دې بلړ شي د مور خو لا غو ته چې بچي دا قیامت ورځ ده یوم یفر المرء من اخیه وامه وابيه وصاحبته وبنيه وصاحبته واخيه ټول نه بتختی دا به یو بل نه تختی داخله پلار لا مور لا خور لا رور لا خزلا بچولا ای به ته چې یو نیکی چل نیمه نیکیم چل نه ورکو نشته د ډېر زیات خفي را روان وي د جهنم په لار باندې الله جل شانو به سره یو سړی ملو کی دته وای چې ته ډېر خفي دا ولې او ته چې ماته د یوې نیکه ضرورت تر سمې 50-50 دی په جنت ته زما سوک را لیونی کی نه راکې او ته دا څه خبره ده زمان 99% ګناهونه دي یو نیکی را سره شته غو تعالی در کم تلاړ ش جنت ته زغاسم تبایم زخاسم غر کې مته خو بچ کنه د براشي او ډیر زیات خوشاله وي په هغه ورځ چې سړی ته دیونی کې ملاو شي بیا هم مزيدي اچھا په یو نیکه باندې جنت ته ځي جهنم نه بچ کیږي دا به څومره خوشحالي په خیلا سم الله ملاويږي خوشحالي ده الله ملاقات ته د جنت حوري دي جنت باغات دي نهرونه دي هغه طرف ته دی د همیشه ژوند دی بیا پکې مرګ هم نشته بیماری هم نشته تکلیف هم نشته هیڅ نقصان نشته بس دا ټینشن ختم چې ماته بچرته نقصان ملاوي شي زړه نه به الله جل شانو دا سيزونه بس د هغه طرف ته زیو دی براشي د الله جل شانو مخنه الله جل شانو ته فرمایي چلو کو یا الله ته یو کسو اواسم جهنم تطلو مال یو نیکی راکړه الله به فرمایي لګواز ودو کا د تعالی ولې نیکی در مخه ته به ودرې الله جل شانو به ته فرمایي تا ولې د نیکی ورکړه دی به یا الله زما خو 99% دوم 99.99% تباوما خو ما چې راشه نن خو سخاوت نه کار والا ایونی کې دل ورکه زه خاصم برباد یم ته دبه په سکار جوړ شي الله جل شانو فرمای د قیامت ورځ دا نن ورځ زمانه زیات سخاوت والا څوک نشته دوانه زی جنت ته دوانه جنت ته زما غونډه کې سخینه نشته خاص زب سخاوت خیم خپل دغه حضرت موسی علیه السلام او فرمایل د الله جل شانو 100% رحم ده څومره 100% رحم ده 100% محبت ده یو محبت یو پرسنٹ محبت الله جل شانه هغه ده چې الله د انسان سره په دنیا کې کوي پوهیږي اق محبت ایو پرسنٹ راغسته ده هغه په ټول کائنات تقسیم کړي د مور او د بچی په منځ کې محبت د رور سره محبت د رور او د خور او د خور او د خور محبت د خزي او د خاون محبت د دوستانو خپل منځ کې محبت د استاد او د شاګرد محبت د کلاس فلو محبت په ټول او د چرګ او دغه د بچی خپل منځ کې محبت دا یو پرسنٹ محبت ته د الله جل شانو چې په ټول کائنات تقسیم کړي دي یا الله غ 99% رحمتونه او محبتونه الله جل شانو فرمایي د قیامت ورځ ته مې پریخي خپل بندگان په بخمه دا د الله محبت نور نزو خو بیا سبق پاتې کیږي وخت کې ان الله بشک الله لا یغفر نبخي اي يشرك به چې د الله سره څوک شریک جوړ کې بیا پاغي باندې مړ شي په شرک باندې او يغفر ما دون ذلك لمن يشاء د دین لاندې چې څومره ګناونه ټول الله جل شانو معاف کوي او من يشرك بالله چې د الله جل شانو سره شریک جوړ کو فقط ضل ضلالا بعيدا د ډېر لري گمراه شو زما د رحمت نه لري شو دی بیا نشي راتله شرک ډېر خطرناک ګناه ده ځکه سړی بیا د الله رحمت ته نه پریدي ځکه الله جل شانو داسې خطرناک دمکی ورکوي ښا په دې کې واقعیت بیا به چرته استغفر الله مزارونو تتلل خو التزام د شرکیاتو نو د بدعاتو نه ساتل
او صرف د مړو دپاره دعا غوښتل جایز دي که نه؟ بالکل جایز دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل، مشکات شریف کی روایت ته چې کنتو نهیتکم عن زیارت القبور، په ابتدا د اسلام کې تاسو ما د قبرونو زیارتونو نه منع کړی چې هلته به نه ځئ، ځکه تاسو نه پوهېدئ هر څیز ته به هم سجده کوله، شرک نه راوتي وی که نه، دین اسلام ته د الله توحید ته راغلي وی، نو ما منع کړي وی چې واپس چېرته شرک ته لاندړ شي، نو ما راته ویلو چې قبرونو له به نه ځئ. بیا نبی علیہ السلام فرمایل الا اوس خبردار فزوروها، د مقبرې او د قبرونو زیارت لځئ، ځکه فانها تزهدکم فی الدنیا وتذکر الاخره، دا تاسو په دنیا کې تاسو کې تقوا پیدا کوي او تاسو ته آخرت در یادوي. نو که د تقوا دپاره او د آخرت ته یاد دپاره انسان هغې ځای ته ځي یا د مړو دپاره دعا غواړي هلته، نو په دې کې هېڅ قباحت نشته. البته دغې څیزونو نه که ځان ساتي نو تلی شي بالکل ښه. زمونږ یو پیژنګلو شاعر دی، هغه د نبی علیہ السلام تمام سیرت په نظم کې لیکلی، یعنی په شعرونو کې. هغه اوس د قرآن تفسیر په نظم کې لیکي. خلکو ورته وایي چې دا خو د قرآن په نظم کې لیکل دا حرام دی او ناروا دي، داسې کول جایز دي که ناجایز دي؟ ګوره سیرت خو درست دی چې هغې په نظم کې لیکلی دی، ټول د نبی علیہ الصلاۃ والسلام مبارک. خو دا بل څیزه د قرآن مجید، نو صرف قرآن په نظم کې لیکل دا جایز نه دي، ناروا دي. خو که د قرآن تفسیر او ترجمه هغه په نظم کې ولیکلی شي نو په دې کې شرعاً هېڅ قباحت نشته، ځکه د قرآن الفاظ او د قرآن مجید د ایتونه د دې هغه نظم اعلی نظم دی کوم چې الله مقرر کړی، ته اوس دې له خپل نظم نشي ورکولی، دا به تحریف په قرآن کې او ناروا دي، د قرآن نظم بدلول. خو که د قرآن معنا د قرآن چې کوم ترجمه ده او د هغې تفسیر دی، که د هغې نظم ولیکلی شي نو دې کې څه نقصان هغه نشته. آیا واقعي هغه انسان چې د جمعې په شپه مړ شي په هغه باندې عذاب قبر نه؟ دا احادیث مبارکه دي، ډېر قسم قسم احادیث د نبی علیہ السلام فرمایل، ترمذی کې روایت ده، نبی علیہ السلام فرمایل کم سړی چې جمعې په ورځ وفات شي یا د جمعې په شپه وفات شي، الله جل شانه د قبر د تکلیف نه ساتي. داسې روایت او دا حسن روایت دی، ټیک روایت دی، مطلب دا دی صحیح دی. هغه صحیح نه کم احادیث مبارکو کې چې خاص اصطلاح ده، خو د حسن د درجې روایت دی، صحیح روایت دی، مطلب دا دی ټیک دی. د جماعت اسلامي والا سره او د شیعګانو سره دوستانه کول جایز دي که نه؟ ولې جماعت اسلامي والا کافر دي څه؟ دا راته چا ویلي؟ بل شیعګان دي، نو شیعګانه هغې چې کوم غلط عقاید دي او غلط نظریات دي او کوم بعضې شرکیات کوي، نو د هغې د دعوت په نیت باندې که هغې سره دوستي وکړی شي نو دې کې څه نقصان نشته. الله جل شانه د یهودیانو او د عیسایانو د دوستانې نه مسلمانان منع کړي دي، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، پوهېږې چې یهودیان او عیسایان د هغې سره دوستانه مه ساتئ. او فیسبوک باندې یو مولي صاحب وفرمایل چې پټکې پیشګي اغستل دا خو سود دی او حرام دی، حالانکې موږ خو خپلو مالکانو له پیشګي ورکړې ده. مولي صاحب نیمګړې مسله بیان کړې که نه؟ ګوره پیشګي اغستل دا ټیک نه دی، جایز نه دی، حرام خو ته نشو ویلی خو جایز نه دی. البته که په دوو شرایطو کې په یو شرط سره پیشګي واغستلی شي هېڅ نقصان نه دی. یو دا چې مالک دکاندار ته ووایي چې یو 10 लाख روپۍ پیشګي راکا او چې ته کله دکان پرېږدې دا به درته زه واپس درکوم، دا به ستا امانت وي ما سره، نو بیا درسته ده. زموږ په علاقو کې تقریبا دغه شان کېږي چې دکان پرېږدي هغه پیسې وله ورکوي په کمې چې دا دکان هغه قبضه کړی دی. او دویم چې په هغه شرط هم جایز دی، هغه دا چې مالک هغه پیشګي والي خو بیا د هغې صحیحه یا هغه پیشګي هغه په کرایه کې حسابوي او کټ کوي، او داسې هم شته، دا کم دی او دا بله طریقه لږه ډېره ده. نو زموږ طریقې کار هغه درست دی، په دغې طریقه کېږي، درست دی، ښه نقصان پکې نشته. او د مولي صاحب نیمګړې مسله بیان کړې ده. یو مولي صاحب نه مو اورېده چې ښځې چې تعویزګرو خوا له ځي او په خپل خاوند باندې د محبت لپاره تعویز کوي، نو هغه تعویزګر ورته زنا شرط لګوي چې ما سره به زنا کې، دا خبره ټیک ده که نه؟ دا یو مولي صاحب ما اورېدلی دا کلیپه، دا یو مولي صاحب کړې وه، خو داسې شرط خو ما ته پته نشته چې داسې شرط یو تعویزګر لګولي. البته د 90 نه زیات فیصد تعویزګر هغه 2 نمبري، پوهېږې په دې باندې؟ د 90 نه زیات، بلکې زه به ووایم چې 95% چې هغه دغې ته پراته یا پیسو ته پراته یا د خپل شهوت سر کولو ته پراته.
زنانه بالکل د دې سيزونه قرآن مجید وته خو بهترین علاج دی د هر یو سیز لپاره قرآن بس پیغمبر احادیث نبی رسول الله فرمایل خص د آیات کې نبی ابن ماجه کې روایت ته نبی رسول الله فرمایل من اشرک تمیمه فقد من علق تمیمه فقد اشرک چا چې تعویذ وړن کو په مړی کې دا مشرک ته نبی رسول الله فرمایل دا مشرک ته نو دا تعویذونه والے چې کوم تعویذونه کې دا ټول شرکیات دي ځکه نه په مانس وکويږي او چې هغه سمانه روزي هغه اکثر د شریعت خلاف ويږي په دې باندې نو دا څه قسمه تعویذونه د شرکیات دي ښه نو د ایمان نم سره اخلاصي او چې لا دا چل پکې وشنو دا خو خبره کړې دي مولوی صاحب زه تایید کوم چې څه خپل خبره کړې ده بالکل درست خبره کړې دا خلک منه کول پکار دي ادا خپل علماء ته کې او چې داغونه ولور کې د خپل کوم زنانه وته په تعویذونو بس ښه زموږ استاد دغه په بلیک بورډ باندې په چاک لیکل کوي ا د قران آیت چولی کې نو مونږ ته ورانول هغه مناسب نخ کاری اوس دا څنګه د لیکل وران کو ګوره په دې کې څه قباحت نشته ځکه دا چې ته وران کې په ډسټر باندې نو هغه د قران مجید آیتونه پاتې نشي هغه ختم شي د قران آیتونه مبارکه پاتې نشي نو جایز دی په دغه باندې ورانول ویږي خو مناسب نه دی او ادب هم داره چې چرته په لمده کپړه باندې صفا کا او کپړه بیا یو سیټ ته په پاک ځای کې وینځه دا سه پکار دي لاندې بادوړي پزما باندې نه پریوزي مناسب ادا ده مونږ دا اوریدلی چې زکات هغه به د خلکو په مخ کې ورکه چې خلک ته عبرت والی او صدقه او پټه ورکه دا صحیح ده او صحیح ده زکات سم فرض خلکو ته پای کې ریاکاری ناراضي لکه خلکو ته پته چې دا به زکات ورکي نو په هغه کې لکه یو سړی ته پته چې فرض مونږ بده کوي نو په دې کې ریاکاری ناراضي دغه ټول خلک یو شانتي او نبی رسول الله والسلام بزکه سنت او نوافل په کمره کې کول خپل ځای کې وکول چې په نوافلو کې او په دې سيزونو کې مستحباتو کې ریاکاری راځي نو صدقه او چونګې نفلی سیز ده نه هغه په پټ ورکول پکار دي او کم چې زکات ته فرض ده نو خو بخامخه تو ورکه نه بخکار ورکول پکار دي خو که تا ته پته چې را اوس خلک عبرت لري دینه صحیح ده کله نه کله په دې فرض کې هم سره راځي ریاکاری راځي نه احتیاط پکار دي نبی الله جل شانو قرآن کې فرمایي تقریبا سورہ بقره کې ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم که پټه صدقه ورکوي که بخکارا صدقه ورکوي ځوانه بهتر دی الله فرمایي د ایمان سمانه د دې څه مطلب دی د ایمان معنی خو ایمان اعتماد ته وي ایمان اعتماد ته وي اصل دای معنی ده انور مطلب دا دی چې موږ ستوي اقرار باللسان او تصديق بالقلب والعمل بالاركان چې اقرار باللسان په جبه سره دا اقرار کول چې لا اله الا الله محمد رسول الله وایي پسړه کې دې خبره تصدیق کول او بیا د دې لا اله الا الله محمد رسول الله چې ستانه سغواړي چې د مونږ کې زکات پور کې حج بکې وغیرہ دا بجا راوړل دي ته ایمان وي دا درې سيزونه چې یوځای شي اقرار باللسان تصديق بالقلب او عمل بالاركان ویږي په خبرو دغه ته ایمان د قران مجید کمه پانی چې ضعیف شوی دي ټوکلي ټوکلي شوی ناغه نه هرته واچو کنه دفن کو زمو مذهب دا دی چې دا په مقبره کې یا د ځای کې چې ال تخلق ګرځي را ګرځي دفن کول پکار دي نور ک نیرتا او پاک وبوتا هغه سړی وګرځي نو هیڅ نقصان پکې نشته دوانه درستی ښه زمو په علاقه کې چې کوم کله د یو سړی لور پیدا شي نو هغه سړی هم غوسي او خپل خزه باندې قارو باسي او خو اخیم غوسي او ټول زنانه غوسي او وای چې دی لور او شو دا منحوس ده شریعت ته په باره کې سوی دا د جاهلیت د کفارو طریقه ده د جاهلیت د کفار او د مشرکانو طریقه ده په لور باندې خفغان کول او دینه د خپل زنانه منه کوي دا ټول تشبه اداغه خو سره د کم چې کفار او مشرکان خزوي او مشرکان سړیو چې غیبه داسې کول چې لور به پیدا شو نو ظل وجهه مسودا وهو كظيم هغه د خلکو نه پټ شو به تختیدو او مخ په تک تور چاته به مخ نه خودو چې دا شرم دی دین اسلام راغی او عزت ورکو زنانه له په الله مې قسمی ز خپل د زړه خبرو کوم نو زما د زوینه زیات لور خوخی پوهیږي په دې باندې زمونږ ولې زوی خوخی تاسو ته پته شته زوی پیسې ګټي خدا را ته پته نه چې زوی سونه دلبرګي پوهیږي
چرته سړی د لور کر لاړ شي نو هغه ته بالغ هم کیدي د پلار عزت هم کوي او خیال هم ساتي او دغه زوی دی چې دغه لږ غټ شي او واده ول وکړي او بچي وشي ته بچي هغه به ته وایي چې ما ته بچي مه وایه زه خو پخپله پلار یم پوهېږې په دې باندې نو زامن خو اکثر نافرمانی لوڼه تابعداري دا د الله جل شانو ډېر رحم په انسان باندې چې الله جل شانو له سړي له اولاد ورکوي او بیا دا لوی رحم دی چې لورې دله درکړې ده دا خوش قسمته سړی ښه پوهېږې نو کمې ښځې چې داسې کوي که نه دا د مشرکانو کار کوي دا د مسلمانانو کار نه دی دارالحرب چې کوم د کافرو ملک دی په هغې کې د کافر سره دوکه کول او د هغې نه پیسې وال یا په هغې شراب چرس پوډر وغیره خرڅول دا جایز دي که ناجایز دي دا مسله مخکې شوې وه ګوره که ته دا خبره کوې چې یاره د کافر نه سود اخیستل یا کافر سره داسې حرام کاروبار کول نه ستا دپاره دا څیز حرام دی مکمل ولې بل اوس به ته دا ووې چې یاره د کافر زنانه سره زنا ولې ناجایزه ده پوهېږې په دې خبرو باندې د کافر سره دوکه کول هغه دارالحرب که دا مطلب وي چې د میدان جنګ وي د میدان جنګ کې خو جنګ خو وایي دوکې ته نو هغه خو درست سره څه نقصان پکې نشته جنګ خو دوکې ته وایي په جنگ کې یا نور انسان هغه جاسوس دی د مسلمانو هغه دوکه کولی شي د مسلمان د ترقۍ دپاره د هغې د راغورځولو دپاره خو داسې یاره چې هغې سره ته کاروبار کې او د هغې باندې یو حرام سیز خرڅې او بیا د هغې سره دوکه کې یا د هغې نه سود لې دا سیز ناروا دی ستا دپاره زه ته خو مسلمان یې که هغه کافر دی ته خو مسلمان یې که بعضې کتابونو دا خبره لیکلې ده چې د کافر نه سود اخیستی شي خو خبره زموږ د مذهب نه ده پوهېږې په دې خبرو بل څه شته کې ووایه زه ایکسیډنټ کې مړ دی حدیث شریف کې راځي چې داسې حوادث وغیره دې کې ثواب د شهادت ملاویږي ثواب د شهادت ملاویږي درجه د شهادت نه ملاویږي درجه د شهادت صرف د هغه انسان ده کوم چې د کافرو خلاف جنګیږي د اعلی کلمت الله دپاره د الله جل شانه د دین د سربلندۍ دپاره چې د کافر خلاف جنګیږي صرف شهید اصل هغه دی دا نور چې کوم احادیثو مبارکو کې راځي لکه د خېټې په درد څوک وفات شي یا په اوبو کې څوک ډوب شي یا داسې حوادث نور دې ته چې شهید ویلی شوی دی دا صرف د ثواب دپاره ویلی چې په ثواب کې د شهادت دی دله به د شهادت ثواب الله ورکوي د شهادت پروتوکول او مرتبه او مقام نه ملاویږي ښه ګه سره به د دقې میاشتې حساب کتاب کومه کې چې دی بالغ شوی دی پوهېږي چې په کومو مسایلو دی نه دی پوه نو الله جل شانه د ده نه هغه حساب کتاب هغه نه علي پوهېږي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله وصحبه